numbers on TV. Stay true to who I am and be free. Don't worry about how they perceiving you. د افغانستان له بېوزلۍ مازې لري. د دې هیواد یو تر ټولو ډېر شتمن او خواریکښ د خپل هیواد ښې راتلونکي ته تیاری نیسي. په لسو کلونو کې دننه د یو کوچنی امریکایي قرارداد په $1,000,000 کاروبار بدل کړی او تر اوسه یې بیرته افغان اقتصاد ته هم $15 ملیونه ورکړي. موږ ټوله شتمني همدلته هیواد کې لګولې ده. زموږ کاروبار 100% کې افغان جوړ دی چې کارکوونکي هم ټول خپل افغانان دي. همدلته مو پانګونه کړې ده. موږ افغانانو ته دندې ورکو او تجارت هم همدلته کوو چې ثبات ورسره راشي. خو د اقتصاد اوسنی کمزوری حالت ټول هیواد ګواښي. مالیه لږه شوې او د هیواد عاید هم کم دی. د تیرو څو کلونو د مزو وخت چې نړیوال دلته وو او پیسې ډېرې وې تیر شوی دی. نو خورا شتمن افغانان اوس هم د دوبۍ عصري او سوله ییز ژوند ته ځي. کره شمېر نه دی معلوم خو ځینې وایي افغانانو په دوبۍ کې تر $10 میلیارډو ډېرې پیسې بندي کړي دي. 28 کلنه سوداګره او تجاره غزل سادات په دوبۍ کې د میشتو افغانانو یوه بریالۍ بیلګه ده. د خپلې کورنۍ د پیسو په مرسته دلته د کابانه په نامه د افغانو خوړو څو رستورانټونه جوړ کړي دي. په 3 کلونو کې یې تر اوسه $8 میلیونه لګولي. زما رستورانت کې له ما سره 40 کسان کار کوي او ټول له افغانستان راغلي دي. دا خپل له افغانانو سره مرسته ده. خو ته افغانستان کې پانګونه نه ده کړې. ولې؟ امنیتي او سیاسي حالاتو له امله مې نه ده کړې. خو چې د دوبۍ په عصري او تر ټولو ډېرې ګران بیه سیمه پام جمیره کې پیسې لګولی شي، افغانستان ته څه حاجت دی؟ هم خوندي او هم بې مالیې. موږ ته وویل شول چې لوړپوړي افغان سیاستوال او سوداګر اوس هم دا ګران بیه کورونه اخلي. یو کس چې خپله هم په پام جمیره کې اوسېده راته وویل چې د همدې سیمې 15 سلنه کورونه افغان جنګ سالارانو رانیولي دي. همدا خلک په افغانستان کې هم تر ټولو ښه خوري او خسکي. د نړۍ نورو پلازمینو ته ورته په کابل کې هم یوه شتمنه سیمه شته چې تر ټولو واکمن او شتمن پکې اوسیږي. دلته داسې کورونه شته چې تر $10,000 یې کرایه ده. کله چې په افغانستان کې دننه له شتمنو سره وینئ دا ډول مو هرکلی کیږي. موږ د کابل په زړه کې په یوه داسې سیمه کې یو چې امنیت یې تل ډېر ټینګ وي. د تیلو د یوې کمپنۍ او بانک مشر میلمستون ته ورتلو چې لومړی لسګونه وسلوال ساتونکي زموږ له ډلې راتاو شول. سم یې وپلټلو. دننه د ډوډۍ پر مهال دی وایي د دوی کورنۍ کاروبار له 100 کالو روان دی. خو دی اوس په دوبۍ کې اوسیږي او خپل هیواد داسې ویني او پیژني لکه یو شتمن بهرنی. هر څه ښه روان دي. نور هم ښه کېدی شي. موږ په ډېر ښه موقعیت کې یو. که د خلکو له نظره ورته وګورئ، 15 کاله وړاندې په کابل کې یوازې 100 موټرې وې. اوس په افغانستان کې تر 2 میلیونو ډېرې موټرې او لارې شته. د بهرنیو مرستو په کمیدو عادي افغانان د راتلونکي په اړه هغومره هیلهمن نه دي. یو څو شرکتونو له څو کلونو راهیسې خپل هیواد کې پانګونه کړې ده. خو $11 میلیارډ به نو کومه خوا وکړي؟ چارواکو راته ویل چې ډیری پانګوال خپله ټوله شتمني نه ښیي ځکه نه غواړي هغومره مالیه ورکړي. خو له هر افغان چارواکي یا سوداګر سره چې ما خبرې وکړې دا یې منله. ویل یې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې دلته اقتصاد اوس هم غیر رسمي دی. پخوا زموږ قوانینو اجازه ورکوله. د هیواد دننه او بهر د پیسو په لیږد رالېږد هیڅ کوم محدودیت نه و او نه هم د پیسو لیږلو په لارو چارو و. خو اوس موږ قوانین لرو. اوس یو څوک له 3 هوایي ډګرونو تر $100,000 امریکایي ډالرو نشي ایستلی. تر دې ډېرې پیسې باید رسمي لارو باندې وایستل شي. خو خلک اوس هم پیسې لیږي رالیږي، خو غیر قانوني ډول یې هم باسي. آیا بیخي مخه نیولی شئ؟ نه. نو تر هغو چې افغانستان کې خپله ادارې سمې نه وي جوړې شوي، ناممکنه ده چې ولس دې په دې خبر یا پوه شي چې هغه پیسې چې هیواد کې ګټل شوي همدلته لګول شوي هم دي او که بل ځای تللي.
سنا صافی BBC کابل